انګلستان نه چې کوم ملایان کابل ته تللي دي، زه غواړم په هغو باندې خپل نظر داسې وړاندې کړم چې اول خو دا چې دغه سفرونه د دغه ملایانو لخوا نه چې تاسو ته معلوم ده په انګلستان کې اکثره مساجد د پنجابي ملایانو لخوا نه نیول شوي دي او هماغه مفکوره لري چې کومه مفکوره انګلیس ملایانو ته ورکړې او د پنجاب ملایان لري. دغه ملایان یا خو د دوی سفر دا سیاسي او د همدغه هیوادونو لخوا نه ملاتړ لري یا خو استخباراتي اجنټان دي او یا دوی په ړندو سترګو کورکورانه بغیر د څېړنې بغیر د تحقیق نه ورځي د طالبانو سره کینی او هلته د شیخ حماسي غوندې مداریان او یا د ملا یعقوب او د خلیفه غوندې مداریان ورته کینی او په سرونو باندې دسمالونه راواچي او سرونه یې داسې ټیټ نیولي او عاجز ناستي. دا دی خو دی چې اجنټان ورغلي دوی به فکر چې ولا څومره عاجزان خلک دي. دې خلکو 20 کاله د افغانستان تباهي او بربادي کړې ده. د دې خلکو د لاسه نن په نړۍ کې 8 میلیونه افغانان کډوال دي، بې هیواده دي، بې کوره دي او د مسافرۍ شپې ورځې تیروي. د دې خلکو د لاسه په داخل د افغانستان کې تر 15 میلیونه افغانان د فقر او د غربت سره ژوند او زندگی کوي. د دې افغانانو د تعلیم، د کار، د ژوند کولو، د ازادۍ حق اخیستی ده. نن دا خلک ځي الته در حال چې همدغه غربي هیوادونو کې مشت ملایان خصوصا په دې انګلستان کې دا هغه ملایان دي چې نوجوانان او ځوانان داسې وروزل، داسې احساساتي کړل او داسې افراطي کړل چې ویلې ګل د داعش تر عنوان لاندې او د اسلامست تر عنوان لاندې څوک یې وروره په سوریه کې د مرګ خولې ته ورکړل او څوک په عراق کې د مرګ خولې ته ورکړه. دلته ځینې ځوانان چې نوي مسلمانان شوي وو د غربي نړۍ، جرمنیان، ایټالویان، فرانسویان، انګلیسان، همدې ملایانو په خاطر دي چې په دې هیوادونو کې اسلام ته، دعوت ته او حقانیت ته کار ونه کړي، دا ځوانان راواخیستل هلته ولېږل، وروره د مرګ خولې ته ورکړه او هلته بیچارهګانو خپل ژوند د لاسه ورکړل. د دې خو موږ شاهد دي، دا خو د موږ د ژوند زموږ د سترګو تر وړاندې دا کارونه د خلکو کړي. نن چې دا ملایان هلته ځي، که دا چېرته رښتیا علما وای او که رښتیا د دې خلکو سره د مسلمانانو غم وای، دوی باید ورغلي وای طالبانو ته ویلي وو چې ای طالبانو چې تاسو ځانونو ته ورثة الانبیا وای او د اسلام د مقدس دین ځانونه نمایندګان ګڼئ، د الله رب العزت د اولین آیت اقرأ بسم ربک الذي خلق ولې نافرماني کوئ؟ ولې دلته په دې هیواد کې تاسو وروره مسلمان امت د محمد رسول الله امتیان تاسو ولې نه پرېږدئ چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي او د نړیوالو سره د سیالانو سره سیال سي؟ که چېرته دوی رښتونې علما وای نو دو باید په عام ولس باندې د طالبانو لخوا نه ظلم، توهین، تحقیر، سپکاوی دای غندلی وای، ورته ویلی وای چې موږ د علماو په صفت راغلي یو، د مسلمانانو توهین او تحقیر او سپکاوی مه کوئ. 2 کاله کېږي چې په افغانانو باندې کوم ظلمونه شروع کړي او ستاسو خېټې غټیږي او ډکیږي او د امریکایي ډالرو سره د دوحې د قرارداد له مخې تاسو مزید چرچې کوئ. د افغانان انسانان دي. دلته 80% خلک د شپې سپوره ډوډۍ نه لري چې خپل اولادونو ته ورکړي، خپل اولادونه په لږه باندې شپې ویده کوي. میندې تر سهاره پورې د خپلو اولادونو فقر او غربت او خپل فقر او غربت او د خپل اولادونو وږې خېټې ته تر سهاره پورې ژړېږي او دو هلته ورځي طالبانو سره کینی او بیرته راځي دوی ته لابیګري کوي. که دوی په رښتیا علما وای، دوی باید په طالبانو باندې غږ کړی وای چې د قرآن عظیم شان په دې آیت باندې عمل وکړي، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. د خلکو کورونو ته مور داخلېږئ، د خلکو د کورونو بې ځایه تلاشیانې مه کوئ، د خلکو شخصي حریم ته مور داخلېږئ، د خلکو موبایلونو تلاشیانې مه کوئ. دا حق تاسو ته چا درکوي؟ لواطت مه کوئ، د کمبلو لاندې اپریشنونه مه کوئ، د لواطت مخه ونیسئ. تاسو څنګه علما یاست چې ساکت یاستئ، هره ورځ تاسو ویډیوګانې راوځي؟ تاسو باید دې ته دا ویلی وای. تاسو باید دې طالبانو ته ویلي چې 2 کاله په تاسو باندې تیر شو، په 2 کاله کې تاسو د دې افغانستان دپاره څه خدمت وکړل؟ تاسو څه شی وکړل؟ د خلکو په شخصي ژوند کې ولې تجسس کوئ؟ د خلکو شخصي ژوند ته تاسو ولې داخلېږئ؟ تاسو باید دوی ته ویلي چې په دا 2 کلونو کې تاسو څومره قومي تعصبات، سمتي تعصبات، مذهبي تعصبات تاسو لمن وهي، څومره علما کرام تاسو د سلفیزم تر عنوان لاندې، د وهابیزم تر عنوان لاندې، د شیعیزم تر عنوان لاندې څومره علما کرامو په دا 2 کالو کې تاسو شهیدان کړل. که دا په رښتیا علما وای، دوی باید طالبانو ته ویلی وای چې موږ د انګلستان نه راغلي یو، موږ علما یو، مسلمانان یو، یو پیره موږ ته اجازه راکړئ چې موږ ستاسو د زندانونو ته تاسو سر ووهو، چې تاسو په دا 2 کلونو کې تر 10,000 ډېر افغانان مو راخیستي زندان ته مو اچولي دي، چې موږ حد اقل پوښتنه وکړو چې ولې، په کوم جرم، په څه خاطر، بأي ذنب قتلت، په څه خاطر دا خلک تاسو وژنئ؟ په دا پنجشیر کې چې کوم ظلمونه او وحشتونه شروع کړي دي او تاریخي پیغور او جنایت او ظلم او تر شا پاتې کیږي
تاسو باید ورته ویلی چې اجازه راکړئ چې موږ یو پیره پنجشیر ته لاړ شو دا حالات د نږدې نه وګورو. یو پیره موږ دې زندانونو ته لاړ شو، په دا زندانونو ته سر ورښکاره کړو، په دا زندانونو کې وګورو چې په کوم جرمونو مو د خلک هلته اچولي دي. که دا چېرته رښتیا علما وایي باید ویلی وای چې موږ راغلي یو چې په اسلامي بصیرت ستاسې کړنې موږ ارزیابي کړو چې تاسې په رښتیا د اسلام د مقدس دین امامان او وارثان او علما یاست، او که تاسې خوارج یاست، بې رحمه یاست، ظالمان یاست، غاصبان یاست، او د افغانانو مؤمنانو مسلمانانو په ستونې باندې مې تاسو پښې ایښي دي او ظلمونه مو په دې خلکو باندې راوستلي دي. نو فلهذا دغه د انګلیس یا خو ارجنټاین دي یا کورانه د دې خلکو سره عقیدوي د عقیدې له مخې وځي او د دې خلکو هغه ظلمونو جنایتونو ته دا خلک وروره سره په دې خاطر چې دوی مخکې داسې کیني ټیټ سر ناست دي او دوی ورته وروره کمپاین کوي یا براعت ورکوي. دا علما نه دي، علما داسې نه وي. علما ته د ټولې نړۍ مسلمانان محمدي امت ښکارېږي او هغو په دا حدیث باندې عمل کوي چې مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. که دا رښتیا علما وای باید د افغانستان کلیو ته تللي وای، زندانونو ته تللي وای، پنجشیر ته تللي وای، تاسو کتلی وای چې هلته طالبانو څومره ظلمونه شروع کړي دي، څومره خلک وروره زندانونو ته اچولي. د طالبانو په لواطت یې غږ کړی وای چې دا کار مه کوئ. د طالبانو دغه په ځمکې په سر چې په کوم غرور باندې ګرځېږي دوی ته ویلی وای چې د الله په آیت کې راغلي چې ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. د ځمکې په سر باندې په غرور مه ځئ، ویت ویت واز واز په کبر مه ځئ، ځمکه نه شئ شکولی او نه به کوم غر راوغورځوئ نه به کوم غر راسملوئ. فلهذا دا کوم خلک چې هلته تللي دي دا وروره هماغه یا په ړندو سترګو د طالبانو تقلید کوي او یا وروره استخباراتي اجنټان دي. دا علما کرام نه دي. په انګلستان کې میشته ځوانانو ورسئ د نږدې نه د همدو خلکو سره کښېنئ چې هغه طالب چې د الله اول آیت د قرآن نه مني اقرأ باسم ربک الذي خلق، تاسو څنګه ورغلي د هغو سره کښېناستئ د اوس د هغو ملاتړ کوئ؟ تاسو ته شرم نه ده پکار؟ تاسو به اوس ځئ طالبانو ته به پرتګونه وراغوندئ، د هغوی ړلل تپل کثافت به تاسې اوس په کومو اوبو پاکوئ؟ تاسې د اسلام په مقدس دین، د اسلام په پاک او سپین تندي دا یو ننګ یوه لکه ده چې د طالب په نامه باندې راغلی او د ملا تر نامه لاندې راغلی. په ټولې کابینې کې یو عالم نشته، هغه دوی چې ورته شیخ الحدیث وایي، هغه دوی چې ورته شیخ القرآن وایي، تر ټولو لوی غل ده چې په معدنونو یې د غله چور شروع کړی ده. دا ټګان دي او برګان دي، د اسلام د مقدس دین هېڅ کله نمایندګي نشي کولی. لندن میشتو ځوانانو ورشئ دا خلک تر نیوکې لاندې راولئ. د جمعې په ورځ چې کله دا خلک تقریر کوي، تبلیغ کوي، د تقریر په منځ کې ورته جګ شئ چې تاسې زموږ امامان یاست او که تاسو د دهشتګردو، تروریستانو، قاتلانو، غاصبانو، غلامانو او د بې رحمه خوارجو طالبانو ملاتړ او حامیان یاست. تاسو ځوانان کولی شئ د دې مخه ونیسئ. تاسو ځوانان کولی شئ د دوی په خوله باندې وروره لاس کېږدئ، د دوی ظلمونه تاسې میډیا ته راوباسئ،